بسم الله الرحمن الرحیم. در شروع کوو. ریویو مو ویلې نن ویو ته وایو. ویو خپله شو ښودلو ته وایي. په وینډوز کې هم مونږ او تاسو ویلې هلته په ویو کې چې هلته آیکنونه مونږ او تاسو په آیکنونو کې هم تغییرات کولی شو چې آیکنونه څنګه باید ښکاره سي. نو دلته دا خپله صفحه باید څنګه ښکاره سي. تا کتاب ولیکه ټول دې خلاص کړو. اوس دغه ویو کې ته کار کوي چې دا صفحه باید څنګه ښکاره سي. دا باید څنګه وي. ګوره اول کې دلته ریډ موډ ده. کتاب دې ولیکه ټول دې خلاص کړه. ریویو دې ورباندې وکړه غلطي ټول شیان دې اصلاح کړه. خو په آخر کې بیا یو وارې دا ویلل غواړي چې ته بیا دا ووایې یو وارې بیا تکرار کړي. ریډ موډ دلته متن لیکو اول. الټ انټر دا متن نو غوندې زیات سي. دغه متن دا کتاب دی لیکلی ده. کتاب دی ولیک د کابل په اړه ټول خلاص سو. اوس بیا یو وارې دلته ګورې ریډ موډ د یوازې د لوستلو لپاره ده چې ته دا مطالعه کړې د مطالعه کولو لپاره. غټ ښکاري داسې مطالعه کوې مرجن دا نور شیان کمانډونه هیڅ شی نه ښکاره کېږي. یوازې دغه دا ښه غټ ښکاري داسې مطالعه کوي. دا ټول مطالعه کوي. دا بل پاڼه دا خلاص که بله پاڼه دغسې او د خواته راځي که دا د خواته دا ته مطالعه کوي. دا ګورې دلته په دې کې چې ته غواړې بیرته اول راسې ویو ته راسې دلته ایډیټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړې بیرته اول حالت دا چې دا پرنټ لیاوټ ده. دا کمانډونه دلته هم لرو. دا ګوره ریډ موډ ده، پرنټ لیاوټ ده او ویب لیاوټ ده. خو دا ویب لیاوټ دلته هم لرو. پرنټ لیاوټ دلته ګوره ویب لیاوټ. ویب یعنی په ویب سایټ کې انټرنیټي صفحو کې دغه متن څه رقم راځي دا ورډ پروګرام کې دا متن باید هماغسې ښکاره سي. دې باندې کلیک وکړې هماغسې راځي. ګوره انټرنیټي صفحو کې زیاتره لیکنې ټول څه رقم په دغه شکل باندې زه وایم نه دا پرنټ لیاوټ دي دغسې پرنټ لیاوټ ښکاره سي. بل شی د آوټلاین ده. چې کله آوټلاین باندې کلیک وکړي یو بل ټیب پیدا کېږي د آوټلاین په نوم. نو دلته راغی دا آوټلاین څه کوو دلته دا وایو دلته کمانډونه دي. آوټلاین مونږ او تاسو لیولونه ویلی وو. دلته اول لیول ده. کته راځو دلته په طور د مثال لیکم چې لوګر ده. بل په طور مثال مزار ده. بل په طور مثال هرات ده. داسې څو نومونه دي. دلته لاندې دلته متن لیکمه په طور د مثال مساوي یو پاراګراف. خو دا ټول څه شی راځي ګورئ ټول دلته ټول اول لیول راغی. اول لیول زه دا انتخابوم. زه وایم اول لیول نه دا باډي ټیکس ده. دلته راسه دا تر 9 لیول آخري باډي ټیکس ده. باډي ټیکس باید متن باید جوړ شي دی نه. دغه لیول د په مثال دا لوګر دا چې دا اول لیول ده. دلته کمانډونه دغه د خواته دا چې ده ډیموټ دویم لیول دریم څلورم پنځم شپږم دغسې لیولونه. آخري لیول چې ده هغه باډي ټیکس ده. نهم لیول هغه نه اخواته بیا باډي ټیکس ده. د خواته بیرته شاته راځي. ګوره اول لیول ته راځي. دا آخري لیول باډي ټیکس او د خواته چې ده اول لیول ته راځي. اول لیول راغی. دې نه کته بل دلته هم لږ غوندې متن ورسره لیکو. دا دغسې دلته راځو. زه وایم دا باډي ټیکس سي. انټر که دلته متن راغی. ته مثال مزار نه کته دلته هم لږ غوندې متن لیکو. یو پاراګراف دا هم باډي ټیکس که که دې چې نه ورته انتخابوې که هلته چې نه باډي ټیکس هماغه یو خبره ده. چې کله راغی ګوره دلته چې ده اوس مزار ده هرات ده. هرات زه وایم دا هرات باید پورته لاړ سي. چې سي پورته لاړ سي دغسې پورته سي. زه وایم نه دا باید کته راسي. که وایي دلته دا کته راولي. بل کولیپس ده هغه ده. اوس ګوره دې باندې کلیک وکړه د دې معلومات بند شو. اوس دې باندې کلیک وکړه کابل ده. دلته د دې معلومات بند شو یوازې ښکاري. دا لوګر ده معلومات بندي.
دا معلومات باندې یو دغه دا بیخي ډیلیټ کړه دا معلومات بند کړه دغسې کابل داس معلومات کابل د لوګر د مزار هرات یوازې ښکاري زه وایم نه دا بیرته چی که ایکسپینډ یې که دغسې بیرته خلاص که ټول معلومات یې ښکاره سي هر یو باندې کلیک وکړه دا د خواته دا مثبت باندې کلیک وکړه ټول معلومات راځي بل دلته موږ او تاسو لیولونه لرو شو لیول کوم لیول وښیي دا یو لیول څلورم لیول وښیه څلور لیوله ښیي دلته څلور دانې زه وایم نه دلته دا دریم لیول یا آل لیول ټول لیولونه وښیي ټول لیول راغی شو ټیکس فارمټینګ ګوره دا ټیکس چې دا یو فارمټ لري دا لیولونه زه وایم دا فارمټونه دي ایسته سي ګوره فارمټ لاړه بیخي اوس فارمټ نه لري زه وایم نه دا انتخاب کا شو ټیکس فارمټینګ دا فارمټ باید ښکاره سي شو فرست لاین آنلی د هر پاراګراف اول لاین ښکاره کوي نور نه ښکاره کوي دې باندې کلیک وکړه ګوره کوم ځای څومره اندازه سي دا انتخاب ګوره د ټولو دا پاراګراف ته اول لاین تر آنلاین د دې هم د دې هم ګوره دلته کوم پاراګرافونه سي دي اول لاینونه ښکاره کوي نور نه ښکاره کوي زه وایم دا ایسته که بیا لاړو ګوره دا درې پاراګرافه دي ګوره دا پاراګرافونه درې خطونه دي څلور خطه دي چې کله دې باندې کلیک وکړي یوازې یو خط اول خط ښکاره کوي نور نه ښکاره کوي شو ډاکومنټس ډاکومنټ باندې چې کله کلیک وکړي دلته بل ډاکومنټ جوړي کریټ چې دا موږ تاسو سب ډاکومنټ جوړوئ سو بل ډاکومنټ دغه کوم متن چې دا ټول ډاکومنټ جوړ کړه څنګه ډاکومنټ جوړه کنټرول ای دا ټول انتخاب کا دلته کریټ باندې کلیک وکړه دا سه هر یو بل ډاکومنټ دا ډاکومنټ علامه دلته راغی هر یو بل ډاکومنټ جوړ سو دا هر یو سره بل دي نو دلته ګوره دا کولیپس ته دا اول باید سیف سی بل هغه څه کېږي دلته دا ایکسپینډ او کولیپس کوئ سي دا ښکاره سي بیرته ایسته سي دلته زه وایم دا شو ډاکومنټ ګوره ډاکومنټ ښکاره کوي داسې دا بیرته ایسته کوي ښه دا کلوز که دا به کلوز کو بیرته نوی صفحه به راواخلو ورته دلته ورته ولیکو سي هغه ده کابل ده کنټرول الټ یو دا د هغو د هیډینګ ون هغه شارټکټ ده لوګر ده کنټرول الټ یو په مثال دومره دا اندازه معلومات راځو ویو ته هغه ویو آوټلاین دلته کریټ ډاکومنټ باندې کلیک کوو دلته کریټ کوو ډاکومنټ دا ټول انتخاب کا کنټرول ای ټول انتخاب کا کریټ کا دا ډاکومنټ جوړ شو ډاکومنټ سے جوړ شو ته دلته کوي چې بل ډاکومنټ هم انسرټ کی دلته راواخله کوم ډاکومنټ بل ډاکومنټ سے دلته لري یو ډاکومنټ بدل دی چې راواخله هغه د هغه ډاکومنټ معلومات به هم شي سي دلته هغه کېږي اضافه کېږي راځي په طور مثال ډیسکټاپ کې به وګورو ښه په طور مثال ورډ پروګرام دا به راواخلو اوپن وکړو ګوره د ورډ پروګرام کوم معلومات څه وو معلومات دلته راغی انسرټ سو اضافه سو دلته اضافه کېږي ګوره دا او دا سره ټول سره لینک دی وصل دي سره یو بل سره وصل دي دلته کوئ چې دا لینک ته قطع کې دا لینک ایسته کې لینک چې سو ایسته سو دا لاک ډاکومنټ دا کوي ست لاک کې خو په کوم صورت کې په هغه صورت کې دا ټول کله سیف سي کله سیف سو بالغه دا تبع دا لاک کوي سي او کلوز باندې کلیک وکړه دا آوټلاین کلوز کیږي باندې ګوره دلته راغی دا بیل راځو ویو ته ویو بل ډرافټ د ډرافټ یو کار مخکې ما تاسو ته کار کړی په مثال پاورفول کې د دې وظیفه څه شی ده اوس راغی کار کوو مخکې کار کړی ده ریفرنس ته راځو دلته یو هغه ورکوو فوټ نوټ ورکوو فوټ نوټ هم چې ورکړه دا فوټ نوټ چپ خواته ده څنګه کوئ چې دا فوټ نوټ موږ تاسو ښي خواته واړوو دلته راځو دغه ډرافټ زه هم دا ډرافټ باندې کلیک وکړه متن په دغه رقم راځي چیرته ده دلته په همدې باندې ډبل کلیک وکړه چې کله د ډبل کلیک وکړه دلته لاندې راځي ګوره دا خط راځي
ال فوټ نوټ ده اول دا ال فوټ نوټ دا د خواته واړوه ښي خواته واړوه. دلته بیا راسه دا سپریټور ورته انتخاب کړه، سپریټور هم د خواته واړوه. دا دواړه چې واړول ته دا پرنټ لیول هغه پرنټ لیوټ ورته ووایه بیا دلته راغی څه د خواته ګوره راغی ټول د خواته راغی. دلته ته بیا ذاتي نور خپل لیکنه دی کوه دغسې لیکنه کوه د خواته واوړه. یعنې دلته دا مونږ او تاسو په ریفرنس کې دلته شو نوټس کې هم ویلی وه هلته چې کله ته لاړې دا دې ولیکه فوټ نوټ دې ورکړه شو نوټس ووایه هلته هم ښکاري دا مو. او یا دلته راځئ ویو کې ډرافټ باندې کلیک کوئ هلته ډرافټ ته راځي دا د خواته اړئ. بل راځو بل ته رولر ده. رولر خپله خطکش ته وایي چې کله انتخاب یې دو خواته او پاس دلته رولر راځي دا خطکش راځي. دا مخکې دا خطکش نه و دا ایسته که خطکش بیرته ورو کېږي. بل ګریډ لاین ده لکه اکسل غوندې داسې لاینونه ورکوي خپله صفحې ته که دا نه وي دا صفحه کې بیا لاینونه نه وي. نیویګیشن پین ده دا هیډینګ دا شان څو هیډینګونه چې لرو هیډینګونه دلته ښیي چې دا موږ او تاسو مخکې فاینډ کې ما ویلو کنټرول اف شارټکټ دی ګوره نیویګیشن راځي دلته او دا موږ او تاسو هم ټپ کې هم ویلی و دلته هم ویلی و فاینډ کې فاینډ باندې کلیک وکړه نیویګیشن پین ده. بیا راځو ویو ته دا خلاصو ده. بل د زوم خبره ده چې څومره باید نږدې سي دا صفحه نږدې لري زوم باندې کلیک وکړه څومره اندازه اوس 100% زه وایم 200% دا باید مخکې راسي ګوره صفحه مخکې راغی زه وایم نه دا 100% بیا زوم باندې کلیک وکړه زه وایم 50% لږ غوندې باید لرې سي ګوره وړکۍ سو صفحه او دغه زوم دلته هم لرو کته موږ تاسو ګوره دا زوم اوټ دا وړکۍ کې او زوم ان دا چې کې بیرته غټي دلته کوي دې جنم تر واخل دغه سي غټي کې وړکۍ کې دلته. بل شی دا بل زوایم پیج ویت دا د پیج لغونه هغه غټک ګوره پیج ما غومره اندازه ده خو یواز چې دا پیج غټ سوی دا مرجینو د شاینې سکړې دی لغونه غټ سو. بل زوایم نه ټیکس ویت د ټیکس د متن هغه غټ ګوره متن نه دوخته عین دوخته راغله ګوره متن غټ سو دا چا سترګې کار نه کوي لغونه ضعیف دا ورته مخکې کې پیج هم مخکې کوي سي او دغه هغه هم کوي سي مخکې کې ټیکس متن هول پیج ټول یو پیج راته وخی چې دا دغه یو پیج پوره درته ښیي دلته یوه صفحه دلته کته که ګوره یوه صفحه پوره درته ښیي دا 100% که اتومات او دلته ون پیج هم همدغه شی ده ون پیج باندې کلیک وکړه یو صفحه تاته ښیي مولټیپل پیج دوه صفحې درته ښیي دوه صفحې پیج ویت هغه اندازه یې زیاتوي دی پیج ویت دلته هم شته دلته هم موږ تاسو مخکې دلته هم ویلی سي دی پیج ویت ګوره پیج ویت دلته هم انتخاب ده دواړه یو شی دی. زویم ون پیج یو صفحه باید ښکاره سي نه 100% باید 100%. راځو بل دلته نیو وینډو ده نیو وینډو نوی ډاکومنټ تا ته خلاصي صفحه خلاصي خو په همدغه معلومات سره یعنې داسې کېږي لکه چې له دغه صفحې له دغه ډاکومنټ نه کاپي واخلې بیا باندې کلیک وکړه ګوره ډاکومنټ 2 راغی 1 اف 2 ګوره مخکینی ده هماغه معلومات پکې ده. اوس دلته راځه دې باندې کلیک وکړه نیو ډاکومنټ باندې کلیک وکړه بل هم راځي دریم راغی دریم هم دلته ښکاره سو دریم ارینج آل دا کوم ډاکومنټونه صحیح دا ارینج که ترتیب که دې باندې کلیک وکړه ټول ترتیبي ګوره درې دانې دا اول ډاکومنټ ده ګوره اول دوم دی دریم ده دریم هغه د اول نه دریم دغسې ټول ارینج سو ترتیب سو دا یو خلاصوم زه وایم دا خلاص که. بل دلته سپلټ دا هغه کوي قطع کوي خو د دې کار چې دا صفحه سپلټ خپله صفحه قطع کوي ګوره ور باندې کلیک کې دغسې قطع سو خو دا چېرته په کار راځي په طور د مثال ته دلته زیاتر د ترجمو لپاره دا په کار راځي په مثال انګلیش ده دری پښتو ته ترجمه کوي یا دری ده دا انګلیش ته یا پښتو ته دا ترجمه کوي په مثال دا ته غواړې چې دا دری ته ترجمه کوي یا بل ژبې ته ترجمه کوي خو دا ترجمه چېرته راځي تاسو دا ترجمه کوي دلته کته راځي په بلې صفحې کې باید ترجمه کوي که نه ګوره دا زه ریموف کوم په طور د مثال دلته راځو دا ته ترجمه کوي خو چېرته دوه درې صفحې لاندې دا دلته لاندې په بله صفحه کې دا دلته هغه ترجمه کوي دلته خو اوس ته یا وارځې دلته دا ګوري بیا که ته راځې ترجمه لیکي دا خو ډېر مشکل ده که نه دلته راسه سپلټ باندې کلیک وکړه سپلټ دې څه ووهه دلته راسه دا متن تیار ودرو دلته ګوره دلته او که ته راسه دلته بل صفحې ته دې چې نه شروع کړه دلته خپل ترجمه دې لیکه ورسره ترجمه لیکه دغسې چې کله کته راځې دا هم کته راواله داسې او دا هم دلسې خپله کته هم راځي داسې دواړه هماغه سپلټ څه کوي سپلټ کوي.
بل څه دا ویو ساید بای ساید دغه دوه ساید بای ساید وخیا کوم ډاکومنت ها دا سپلیټ د خواته دا ریمو سپلیټ اخواته ها ویو ساید بای ساید وخیا ساید بای ساید کوم دریم زویم دوم نه دریم ګوره دا دریم ډاکومنت دا او دا اول ډاکومنت اول دریم سره جوړ دا دغه ته غټ کپ تور مثال دلته چې دا ریسیټ وینډوز پوزیشن باندې کلیک وکړي بیرته ریسیټ کیږي او دلته یو بل خبره دا ور سره ګوره چې کله ته دا سکرول کې کته پورته وړي دواړه سره یو جایزي یو واره او کته دلته راسه او وینډوز ته راسه سو دلته دا سکرول اوس ایستاسو ګوره سکرول ایستاسو بیا یو ورزي الته خو سم اوس نه ښکاري بیا پس زه دا د دې سکرول به زه تاسو ته وښیم بیا ګوره دا دغه تکه دلته سره زی دغه دا سکرولینګ څه ده دا سکرول دا څه کله انتخاب کې بیا دواړه یو ځای ویو ساید بای ساید باندې کلیک وکړه کوم ساید بای ساید دا دوه مرته وښه اوس ته کله دا کې دواړه زی ګوره دواړه کته پورته زی او کدا د ایسته کدی جنا بیا هغه یو سکرول کېږي هر یو بیل دا ترجمه لپاره دغه سم کوي سي دا تر دلته بس الته دا انتخاب کدا دلته ترجمه شروع کا ترجمه وکړه دا راوخله دلته ترجمه ک رازو بل سویچ وینډوز دا له یو وینډوز نه بل وینډوز څنګه ته انتقالېږي ګوره اول کوم دا اول ډاکومنت دا زه وایم دریم ډاکومنت راغلی چې څو دریم ډاکومنت راغلی دریم ډاکومنت ښه دا ساید بای ساید به ته ایسته کو بل هغه سویچ ووایه ته مثال دویم ډاکومنت دا چې څو دا دویم ډاکومنت دلته راغی زه وایم نه دلته اول ډاکومنت دا ګوره اول ډاکومنت ده زه وایم نه دریم ډاکومنت د چې څو دا دریم ډاکومنت ده دریم ډاکومنت راغی چې کوم یو ته غواړې هماغسې دا سویچ کوی سي بل څه ده بل میکرو ده میکرو څه کار کوي ګورئ میکرو لکه ویډیو څه کوي دغسې کار کوي چې ته یو څه د میکرو په مخ کې یو کار وکړي چې کله هغه سیف سوی میکرو وي هغه ته بیرته رن کوي هماغه کار د کوي درته لکه څنګه میکرو دلته رن کوو ریکارډ میکرو دا میکرو نوم ورته ورکړه په مثال خان ده خان د خان میکرو نوم خپله ورکوئ چې کوم نوم ته غواړئ دا اوکې که دلته زه لیکنه کوم احمد دا انتخابوم دلته راځم رنګ ورته بل ورکه بولډ که سایز یې لږ زیات که دا چې څو دلته دا انټر که دلته راغی زه زما دا میکرو بیرته سټاپوم میکرو سټاپ میکرو چې کله سټاپ سو دلته راسه بیرته ویو میکرو ورته ووایه کوم میکرو ده خان میکرو ده دلته سټپ انټو ده ته کوی سې ویژوال بیسیک ته ځي هغه بل پروګرام ته ګوره دې باندې کلیک وکړې دلته ویژوال بیسیک پروګرام خلاصېږي دلته په دې کې تغیرات کوی سې ګوره خان میکرو ده دا میکرو ایسته که دا هم په کار نه ده دلته راځو ویو میکرو د خان میکرو زه وایم دا ایډیټ هم کوی سي کریټ هم بل کوی سي جوړ سي ډیلیټویم سي زه وایم دا رن که بیرته چې څو احمد یې ولیک دلته بیا میکرو ته راسه ویو زه وایم دا میکرو رن که بیا چې دا احمد لیکلی ده یعنې کوم شی ته چې د میکرو په مخ کې کوم کار کوي هغه تیار ځان سره دا ثبتوي چې هغه نه بعد چې ته هغه میکرو رن کوي اما کوم شی داسې لیکلی کوم کار داسې کړی هماغه شکل هماغه شی درته لیکي هماغسې ډیزاین هماغسې فارمټ درکوي دا د میکرو او ویو ټب هم همدلته خلاص